جهانگیر خان نه داسې خبره کوي او هغه دومره ښه آرټسټ او ډېر غټ آرټسټ دی لکه ماته دوی د پښتو نه د پاکستان یو ښه آرټسټ دی نو جهانگیر خان د خولې نه داسې خبرې زه وایم چې هغه به کړي او نه هغه کوي او نه داسې پوسټونه چلي خو دا مختلف خلک پیجز چلي او بس هغې خپل طرف نه هغه تاسو ته پته نن سبا سوشل میډیا کم دغه دی نو جهانگیر خان داسې خبره نه کولی شي او نه زموږ په زړه کې د جهانگیر خان لپاره داسې خبره شته چې موږ د هغه مقابله کوو دا بس موږ یو خپل سوچ سره فلم جوړ کړی دی ته د فیلډ کسې نو تاله خو کم از کم زه به تا ته وایم چې شرم دله پکار و چې تا پوسټ شیر کوو دا خلک خو به لګي سوشل میډیا دور دی ما چې پوسټ وکړو ته په هغې ما نه کمنټس کړي دي هغه کس چې کوم لګیا دی ما نه نور څه کړي دي ما خو دا چې چا شیر کو په ده افسوس راغی چې ته د فیلډ سره تعلق ساتي ته د فیلډ کسې ناسته ایز پروډوسر فلمونه جوړ کړي ایز ایکټر دي جوړ کړي کم سے کم نو پکار خو به هر حال هغه خپل ضرب دی مونږ به هغه ته څه ووایو بس دا د هغه خپل یو نیت په ورته مونږ ووایو د هغه یو بغض به ووایو یا چې سم دي د هغه په نیت کې د اصغرچي ما لپاره څه دي د جهانگیر خان غوندې اکټر په پښتو کې نه په پاکستان کې نشته ټیک شو نه موږ د جهانگیر خان مقابله کوو او نه کولی شو د هر یو اکټر یو خپل ځای دی جهانگیر خان زه به تاسو وایم چې پښتو کې چې څومره آرټسټان دي په کې یو لکه پوخ اداکار دی ټیک شو نو مقابلې خبرې خو بالکل فضول دي موږ یو خپل سوچ سره فلم جوړ کړی چونکې عوام هم بار بار دا دغه موږ چې فلم پوسټ وغیره ورکو نو هغوی یار نوې خلک راولي نوې هغه جهانگیر خان سره زما یو ښه تعلق دی او خبرې کېږي بلکې د دې فلم چې کوم ټریلر په سینما کې چلیږي ما هغه ته په صابرینا سینما کې په موبایل ټریلر وښودو نو خدای شته هغه ما ته چې ټریلر وکړ نو هغه ما ته ویري ګوډ یار ډېر زبردست دا د هغې الفاظ دي او ما ته چې کله صابرینا نه رخصتېدو ګاډي ته هتو نو ما ته یې غاړه چې راکړه ما ته ویل الله دې فلم کامیاب کړو بغض خو ډېر دی زه خو تا ته دا وایم چې زموږ فیلډ کې پښتنو کې نه پښتنو کې چې موږ کوم مینوال دي کوم لکه کتونکي دي یا نورو شعبو سره تعلق ساتي هغې کې دومره دغه نشته پښتانه ډېر زبردست خلک دی د زړه نه ډېر ښه دي د یو بل هیلپ کوي ډېر لکه موږ کتلي ډېرو ځایونو کې خو زموږ د فیلډ کې داسې کسان شته چې کیدای شي چې دا ستا د خبرې ټیک وي چې دا د بغض د وجې وي اصغرچي ما لکه داسې کار وکړو که نه چې د هغې نه زمونږ توقع نه وه لکه هغه د خپل هغه کوم چې زه تا ته وایم چې زمونږ کوم سوچ و چې مونږ به یاره خواري او هغه مونږ چې کوم سوچ کړی و چې ده سره به داسې د ایکسپوزینګ او دا د هغې نه لکه د هغې نه زه به تا ته دا ووایم لکه دا داسې خبره ده چې 300% هغه شی وکړو که 100% پکار نو هغه 300% او دا په مارکیټ کې چې دا خبرې او دغه خوره شوې ده نو دا د هغې وجه هم دا ده چې د هغې پکچرز او د هغې څه شارټس راغلي دي د اصغر یا په سینما کې د هغه کوم هغه ټریلر کې د هغه کوم دغه لګېدل نو پبلک ویلي چې واقعي ما ته فونونه راغلي واتساپ میسیجز ما سره پراته دي ما ته چې یار د سړي نه خو ډېر ښه کار اخیستی دی نو ما چې پکیار جدا له یاره نشي غنی او داسې زندگی پکار ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو مرادری کټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او نن تاسو ملاقات د پښتو د فلم انډستری د یو ډیر نوموړي هدایتکار چې دای په ګریډ باندې بشمیره سپر هټ فلمونه پراته دي اوس دغه فلم را روان دی ملنګي شاید عثمان صاحب زموږ سره نه صحیح سره خبرې ترې قدرمنو زه به تاسو ته یو خبر وکم چې فلم ملنګي د ریلیز نه مخکې دومره شهرت حاصل کړ دومره پبلسټي واغسته چې پورا فلم انډستری کې پای باندې باسته فلم لا ریلیز شوی نه دی او پورا فلم انډستری کې پای باندې باسته زه به دا وایم چې پروډوسر نه ډایرکټر نه تر دې پورې چې اداکاران په دې باندې باس کوي په دې کې یو خاص خبردار چې په دې کې یو نوې ویلن انټروډوس شوی دی چې هغه نوم اصغرچي ما دی نو پای باندې ډیر زیات څوک په تنقید کوي څوک په پازیټیو دغه کې څوک په نیگیټیو دغه کوي بهرحال عثمان صاحب سره په حق له خبرې طریقو چې دا فلم سمره کمپلیټ شو سمره پاتې دی کله به ریلیز کیږي نو دا سره خبرې دی عثمان صاحب ټول نوړم به خصوصا ډیره مننه کوم چې موږ پروګرام کې ټیم راکې خپل پروګرام کې تر کړی هم ستړي شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام مراد علي تاسو ډیره مننه تاسو خپل قیمتي وخت او راغله ډیره مهرباني.
خبرې اترې به کوو، غپ شپ به لګو. عثمان صاحب که مونږ وګورو نو فلم ستاسو ملنګي ډېر زیات شهرت حاصل کړی ریلیز نه مخکې. بهرحال وړاندې په دې دغه خبرې کوو چې یاره څومره مطلب څومره کمپلیټ شو، څومره کار پکې پاتې دی؟ بس انشاءالله میکسینګ پاتې دی، نور فلم کمپلیټ شو او اوس لاهور ته مونږ دې لپاره راغلي د هغې میکسینګ وغیره دی هغه کوو. بس فاینل چې کوم ټریلر دی هغه جوړو، باقي فلم انشاءالله کمپلیټ دی. ټریلر به کله ریلیز کیږي؟ انشاءالله 4-5 اگست باندې به ریلیز کوو. 4-5 اگست باندې پراپر ټریلر پراپر سوشل میډیا باندې. دینه هم مخکې ټیزر نارمل غونته ریلیز شوی دی غالبا لګ ډیر سوشل میډیا باندې. سوشل میډیا باندې وړي وړي ست کلیپونه راغلي شوي دي او سینما باندې چې کوم دی زموږ پورا ټریلر چلیږي اوس پورې ارشد سینما کې هم چلیږي او پکچر هاوس کې هم چلیږي او پراپر ټریلر مکه په سوشل میډیا باندې 4-5 باندې انشاءالله اپلوډ کوو خیر انشاءالله. تاسو فلم د ریلیز نه مخکې ډېر زیات شهرت حاصل کو، که موږ وګورو نو پوره فلم انډسټري کې دغه فلم یو باس دی په دې کې دا خاص خبره ده. زما خو په هر فلم کې خاص خبره دی چې د ما مخالفت ډېر زیات او نه پوهېږم مینوالو کې خو نشته شکر الحمدلله. په شوبز کې ستاسو ځکه چې زما چې څومره فلمونه لګېدلي نو هغه زما مینوالو زموږ پښتنو وروڼو ماله دومره عزت راکړی چې د حد نه زیات موږ د هغې قابل هم نه یو. خو په فیلډ کې دننه چې څومره مخالفت دی نو زما هغه 90% زما خیال دی چې به نه زما څوک شپارش والا شته، نه په سینما کې زما شپارش والا شته چې په دې فلم جوړ کا، نه په اکټرانو کې څوک دا زما شپارش کولی شي چې یاره شاید عثمان ډایرکټر واخله. زما شکر الحمدلله چې څومره کار زما په خپل کریډټ دی، زما د 20-22 سال په محنت باندې دی، زه کار کوم او د هغې سله ماله خدای راکوي. نو مخالفت خو زما په هر فلم کې تقریبا 90% وي او همدغه زما ګټه ده ځکه چې زما یو مشر دی او هغه ماته اکثر لکه هغه نه زه چې کلي ته لاړ شم زه هغه سره کښېنم او داسې یو ګنټه نیمه هغه سره خامخا فیرډ اخلم. نو هغه سره یو ورځ ما دغه د مخالفت ډېر زیات شو نو ما هغه ته وې مونږ ته زه ورته ګلاله ویم ما ګلاله مې دا مېره زما زه څه چلو کوم زما د فیډ کې د اختلافات زما ډېر دي نو به زه داسې په ملا وټپولم بس وي زه اوس کامیاب شوې. نو ما ورته ویې څنګه وایي ګوره چې کوم سړي مخالفت نه مړ یا بس سړي یا به څه کاري چې یو سړي مخالفت نه کېږي نو اوس ته کامیاب شوې. دا د ما خیال 3-4 فلم و د ما هغه ټایم دا هغه ورځ نه بیا ما چې فلم کوو اختلافات او دا زما مخالف پروپاګانډي او دا به کېده نو زه به یې سره خوشحالېدم ما یاره ما ته به د هغه مشر خبره یادېده ما یې بس اوس انشاءالله کار ښه دی که خیر وي. او ستا ډسکس په یو ځای کې کېږي نو ستا په پبلیسټي ټیم کې ستا به هغه ما ته یو خبره وکړه وایي که ستا په پېښور کې لکه نشرآباد خیبر بازار یا مختلف ځایونو کې په هر محفل کې ستا نوم اخیستل کېږي نو څه چل به یې که نه هسې خو هسې عام نه یو سړي څوک نوم واخلي نو هغه ما ته تا کې بس چلی ده که ستا دا نوم هم ډسکس کېږي او ځای کې ستا ذکر کېږي. د هغې نه پس بیا ما خپل فوکس بیا په کار بیا زه روان ما چې چا به وایي پلانې دا وایي ډنګري دا وایي سوشل میډیا باندې د ما په تصویرانو باندې کراسونه راښکې شوي دي کنځلې دا ما به د هغه مشر خبره بس ذهن کې ساتله ما به یې پسې نه کمنټس کوو نه به مې ورپسې ما به ملګرو به راته وي لکه ستا په تصویر خو دا یو کنځل ما به هغې ته یار بس ما اګنور کول به ما جواب به نه ورکوو. وجه دا وه چې ما ته د هغه مشر خبره یادېده ما ته وایي چې بس تا مخالفت ډېر شو پوه شې ته کامیابې. بل د فلم په متعلق یو څو خبرې یاد وکړه چې مطلب د ریکارډینګ کوم ځای کې شوی دی کې کاسټینګ کې څوک دي د متعلق لیکل فلم هم د اختر نه مخکې شوټ ختم کړو مانسیره کې تقریبا یو 2 غانې زموږ پاتې سیټ هم سانګز نو موږ دلته وکړو باقي مانسیره کې زموږ شوټ کمپلیټ شوی و. فلم کې خو ډېرې خبرې داسې دي د کولو خو یو خبره کې مین خبره پکې دا ده چې اصغر چیمه ما سره مخکې هم کار کړی دی 2-3 فلمونو کې کړی دی خانه بدوش کې هم ډېر ښه رول و هغه هم خلکو ایکسپټ کړی و لکه ډېر زیات اپریشیټ شوی و. نو دې فلم کې چونکې موږ هغه یو مین فیلر باندې راوستو یو داسې فیلري دي دوه یو شاهد خان دی یو اصغر چیمه دی. نو دې فلم خاص خبره دا ده چې دې فلم کې هغه مونږ واغشتو نو مونږ رایټر لکه سیتا کالی او مونږ ټول ډسکس کوو شانزیب به فایټ ډایرکټر دی نو مونږ به ډسکس کوو لکه کمزوري زړه سره لږ دغه به مو لا فلم نه و شروع فلم شروع نه و نو مونږ به یاره داسې چل دی هسې هغه جرنلي به مو ډسکس کوو والله دې خیر وکړي یاره دا خو ډېر لوی خو مانسیره کې چې کله ما فلم کمپلیټ کو او مونږ د مانسیرې نه راوتو نو شانزیب به یې سید تاکالي او دې ټولو ما له غاړه راکړه
او مام لکه زه خپل لکه ډېر زیات مطمئن ما ته هغې وي بس وي کوم چې زمونږ یاره او کوم سوچ و هغه انشاءالله ختم شو ولې چې اصغر شي ما لکه داسې کار وکړو که نه چې د هغې نه زمونږ توقع نه وه لکه هغه د خپل هغه کوم چې زه تا ته وایم چې زمونږ کوم سوچ و چې مونږ به یاره خواري او هغه مونږ چې کوم سوچ کړی و چې ده سره به داسې د ایکسپوزینګ او د هغې نه لکه د هغې نه زه به تا ته دا ووایم لکه دا داسې خبره ده چې 300% هغه شی وکړو که 100% به کار نو هغه 300% او دا په مارکیټ کې چې دا خبرې او دا دغه خوره شوې ده نو دا د هغې وجه هم دا ده چې د هغې پکچرز او د هغې څه شارټس راغلي دي د اصغر یا په سینما کې د هغه کوم هغه ټریلر کې د هغه کوم دغه لګېدل نو پبلک ویلي چې واقعي ما ته فونونه راغلي واتساپ میسیجز ما سره پراته دي ما ته چې یار د سړي نه خو ډېر ښه کار اخیستی دی نو ما زه ورته جواب کوم ټیک ده د ډایرکټر یو محنت او خواري د ټول ټیم په هغې کې یو شراکت وي د رایټر د فایټ ډایرکټر وي خو زه یو بوت یو هغه کې خپل ټیلنټ نشته ځکه ټوله ورړه وچوم او د هغه 50 شاټونه اخلم که نه خو چې هغه کې خپل ټیلنټ نه او د هغه ایکسپریشن نه او هغه ګډز نه نو ډایرکټر به څه وکړي ټیک دی ډایرکټر هم دغه ایکټینګ خو نشي کولی نو هغه چې موږ انسره کې شوټ وکړو نو خانمدوش کې حالانکې هغه ما سره ډېر ښه پاورفل رول کړی خو د هغې په نسبت دې کې بیا پرفارمنس ډېر زیات پکار و او هغه اصغر چي ما زه تا ته وایم چې 300% وکړو نو ډېر ښه کړی زه خو به دغه ځکه ووایم دا خبره صحیح ځکه ده چې که موږ وګورو په سوشل میډیا د ستاسو د فلم خلاف مطلب ډېر زیات خلکو پروپاګنډ هم شروع کړي دي ما خپل یو پوسټ کتلو غالبا چې جهانګیر خان افیشل پته نه د چا د هغې پته مده نه شي لکه هغه د چا دغه و د هغې نه یو پوسټ ستاسو خلاف شیر شوی چېرې شاید عثمان د جهانګیر په مقابله کې اکټر راوسته او دا دی او هغه دی او د هغې مقابله به دې څنګه کوي نو دغې حوالې سره ته څه یاره ما خپله مې یو خبر د ما چلېدلې دی سوشل میډیا باندې هغې کې ما دا کلیر کړی ده چې د جهانګیر خان غوندې اکټر په پښتو کې نه په پاکستان کې نشته ټیک شو نه موږ د جهانګیر خان مقابله کوو او نه کولی شو د هر یو اکټر یو خپل ځای دی جهانګیر خان زه به تا ته وایم چې پښتو کې چې څومره آرټسټان دي په کې یو لکه پوخ اداکار دی ټیک شو نو مقابلې خبرې خو بالکل فضول دي موږ یو خپل سوچ سره فلم جوړ کړی چونکې عوام هم بار دا دغې موږ چې فلم پوسټ وغیره ورکو نو هغوی یار نوې خلک راولئ نوې هغه نو موږ هغه دغه حساب سره یو نوی قدم اوچت کړی دی د مقابله نه نه جهانګیر خان سره زما یو ښه تعلق دی او خبرې کېږي بلکې د دې فلم چې کوم ټریلر په سینما کې چلیږي ما هغه ته په صابرینه سینما کې په موبایل ټریلر وښودو نو خدای شته هغه ما ته چې ټریلر وکړ نو هغه ما ته ویري ګوډ یار ډېر زبردست دا د هغوی الفاظ دي او ما ته چې کله صابرینه نه رخصتېدو ګاډي ته هتو نو ما ته غاړه چې راکړه ما ته ویل الله دې فلم کامیاب کړو د زما په حساب باندې دا چې کوم پیجز چلی دا خلک دا هم د هغوی خبرې دي جهانګیر خان نه داسې خبره کوي او هغه دومره ښه آرټسټ او ډېر غټ آرټسټ دی لکه ما ته دوی د پښتو نه د پاکستان یو ښه آرټسټ دی نو جهانګیر خان د خولې نه داسې خبرې زه وایم چې هغه به کړي او نه هغه کوي او نه داسې پوسټونه چلي خو دا مختلف خلک پیجز چلي او بس هغوی خپل طرف نه هغه تاسو ته پته نن سبا سوشل میډیا کم دغه دی نو جهانګیر خان داسې خبره نه کولی شي او نه زموږ په زړه کې د جهانګیر خان لپاره داسې خبره شته چې موږ د هغه مقابله کوو دا بس موږ یو خپل سوچ سره فلم جوړ کړی دی او دعا کوو چې الله یې کامیاب کړي او څنګه چې د خلکو ډیمانډ دی چې یاره تاسو نوي خلک راولئ پبلک هم دا ایکسپټ کړي چې یاره تاسو نوي پبلک ته خو موږ زه خپل ستاسو د چینل په دغه باندې دعوت ورکوم چې راشئ دا فلم تاسو وګورئ که څه پکې نو بس خیر دی زه خو خپله د تنقید چې کوم دی که نه د پازیټیو تنقید ډېر زیات لکه خوښوم زه په پبلک کې زه زما فلم ریلیز شي د پبلک اصلاح زه په پبلک کې ولاړ یم زما چې نوی فلم ولګي زه مسلسل 3 ورځې په مین شو کې ولاړ یم کله ګیلرۍ ته راشم کله فرست کلاس لاندې لاړ شم زه ولاړ یم پوره فلم ګورم هغې چې خلک یو خبره راشي هغوی یاره دا څه بکواس زه پوه شم چې یاره دا شی نه دی پکار یو شی اپریشیټ کېږي هم ما ته پته لګي بیا زه پارکینګ کې ولاړ یم د سوشل میډیا دور دی خلک شکر دی موږ پیژني پارکینګ کې ولاړ یم زه یم چې یو سړی راشي ما ته ووایي چې یاره دا دې څه کړي
زه دې ته ولاړم باقاعده تاسو هم لیدلی زه په پارکینګ کې ولاړم نو اوس هم زه پبلک ته وایم چې راشئ په 11 اګست باندې پکچر هاوس سینما ته راشئ فلم وګورئ که مونږ خواري کړي اصغر چیمه خواري کړي شاهد خان خواري کړي نو وی ګورئ خوند یې واخلئ او که نه کې د تنقید څه وي یا کې مونږ څه کار داسې کړي نو باقاعده په مونږ باندې تنقید هم وکړئ بالکل یقینا تاسو خواري خو ما ذکر لیدل چې تقریبا نور فلمونه خو ډیر زیات نه دي خدا فلم تقریبا چې ما تاسو څومره ریکارډینګ تاسو سره موجود ما نو په ما نور ډایرکټران کوم ګورو نو تل په کرسي باندې ناسي او دا صرف سکرین ته یا ګوریا اوکې او کټ یو څو بل سمای تاسو کتل تاسو باقاعده کیمرې ته ولاړې په خپل شاټ باندې په خپل کته په خپل هم دغه کو دا نو یقینا چې تاسو خواري ډیر زیات په فلم کې زما هو شروع هم دا چې کله اسسټنټ مو زما فزیکلی بزله کا مسکه ناستم نه ک ټول ډایرکټرانو سره ما کار کړی نو زما بس یو معمولی شي ته ما خیال ولاړ وم ناسته خو زما توبه خو په کتاب کې نه و اسسټنټ په دور کې به په کټ یا په کرسي کې کینی زما به د شروع نه دا ته کله چې ډایرکټر هم شو نو ما ته ډیرو مرګرو د مشورې راکړې چې دا ته څه کې مړه ډایرکټر دسی او ډایرکټر یار مې زه ډایرکټر ټیک ته ازم خو زه په دې بدی نه ښکارم زه کار که زه مثال یو سیټ کې یو کرسي غلطه پرته ده یا هغه شی په ما ښه نه لګي زه د سپاټ بوای ته موازنه نه کوم زما د عادت اسسټنټ هم نه زه خپله بس واسې په ما ښه ونه لګي زه ورشم شي ټیک کړم نو خو شته هغه سپاټ بوای یا زما سره چې کوم اسسټنټ نو یې رامنډه کړي او شهید عثمان صاحب مونږ ما خیر دی یار مې یو شی دی یا تاسو کړی ته مې انسان یې زه مې انسان یم دې کیسې دي نو زما شکر دغه عادتونه نشته مونږ مزدورۍ لپاره راوتي وو خپل دا کار زموږ جاب دا چې کوم دی دا مونږ د مزدورۍ په نیت کوو نو بس بیا به هغه د خانې حساب سره نه کوې بیا به هغه شان او پښتو فلم کې دا کارونه کوي خپله منډه تړه او دا غویمونه بجټ دومره نه که نه او که ته په کرسۍ کښېنې خپل بله واړې او په اشارو کار کوې نو بیا نه کېږي هغه شي مونږ ته هم پته چې ډایرکټر په کرسۍ ناست یو هلک ورسره ولاړ یو جوستي او اوبه دي او پلانې راوړي خو دا د پښتو فلم او خیر کېدای شي بعضې خلکو ته سوټ کېږي خو لکه زما او زما نیچر داسې دی کېدای شي چې لکه زه کښېنم او بیا دغه شان کار ونه کړی شم نو زما نیچر دا دی چې زه خپل هر څه باندې لکه بس منډه هر شي پسې کرسۍ سمه که او دا وکړه هغه وکړه یو شی په ما بد لګي بس زه هغه په خپله منډه توړه کوم هلکان رامنډې کې بیا خو زما بس یو عادت به مې جوړ شوي دغه وجه وي ما وکتل په دې فلم کې یقینا چې ستاسو ډېر زیات مخالف یو پروډوسر هم تقریبا چې یو پوسټ شیر کړی چا ویډیو کړی کو چې چل شو د خلاف چیرې اصغر چیمه په فلم کې واغسته دغه سوشل ورکر دی فلمونو جوړي او دا کوي دغه کې دای والی سره سره ما ته یو نظر راغلی هغه پوسټ نو اکاس خو زموږ خیر ډېر نږدې ملګری ځکه موږ فلم انډسټري سره ډېرې موږ عزت هم کوو خو دا چې زه ډېر عزت کوم کم دی کې چې لکه زه میلو شو نو ډېر په ادب باندې زه هغې سره میلاوېږم او ډېر سینیر هم دی خو زه ډېر خفه شوم زه خفه په دې شوم چې د اصغر چیمه نه تا ته څه تکلیف دی ته ما ته هغه تکلیف وښایه چې تا ته څه تکلیف دی یا خو یو عام سړی هغه پوسټ شیر کړي خو څه مسله نه ته خو د فیلډ کس یې ته خو په کار چې ته ووایې چې یار واقعي دا هلکان راله دا راشي دا انډسټري به حال شي نوې خلک راشي خلک د خامخا بور کېږي هغه بور کېږي نه هغه بور کېږي که نه خو یو وخت خو به داسې راځي که نه خامخا نعمت صاحب ولاړ هغه داسې نور بدر صاحب مرګ او ژوند ګوره د مرګ ژوند پته خو نه لګي دا خو چاته به زما عمر دومره دی نو زه به نه مرم او د پلاني عمر د شپېتو نور واوړېدو نه به مري د دې خو ګارنټي چا سره نشته خو بهرحال یو لار خو به ته ګورې که نه چې دا کسان لګیا دي یو وخت به داسې راشي چې دوی به مطلب هغه پوزیشن کې بیا نی نو چې تا سره خو داسې اکټران وي چې ته په بیا هغه بوجه چولی شي که نه نو هغه پوسټ ما وکړو ډېر افسوس بیا ما فون کو خو بیا ما مناسب ونه ګڼله ما یې نه بس پرېږده اوس خو په هغه کس باندې ډېر افسوس راغی هغه کس که زما د انټرویو ګوري یا به ځان هم پېژني په هغه زما ډېر افسوس په دې راغی چې اصغر چیمه پیسې د هر ځای نه راوړي څه کوي څه نه کوي هغه خپل کار دی خو هغه د انډسټرۍ لپاره کوي ټیک شو ستا په انډسټرۍ کې اصغر چیمه دا فلم جوړ کړو په دې کې 70-80 کسانو رزق لګېدلی و ټیکنیشن لګې کیمرامین دی دا ټول هغې دا فلم وکړو هغې ته دې فلم نه معاوضه میلو شوه ټیک شو 80 او یا کسان دې کې بیزي وو لکه دا میاشت یوه نیمه بیزي وو نو کم از کم ته د فیلډ کس نو تا له کم از کم زه به تا ته وایم چې شرم دله پکار و چې تا پوسټ شیر کو دا
خلک خو به لګي سوشل میډیا دور دی ما چې پوسټ وکړ ته پای ما نه کمنټس کړي دي هغه کس چې کوم لګیا ما نه نور څه کړي دي ما خدا چې چا شیر کو په د افسوس راغی چې ته د پیډ سره تعلق ساتي ته د پیډ کسې ناسته د ایز پروډوسر فلم جوړ کړی ایز اکټر دی جوړ کړی کم سے کم نو په کار خو به هر حال خپل ضرب ته مونږ باغه ته سو وایو بس دا دغه خپل یو نیت په وته مونږ وایو دغه یو بغض به وایو یا چې سم دي دغه په نیت کې د ازغرشي مله پر سدي خو باقي کیږي هغه چې څه الله کوي د دې خلکو په پوسټونو شیر کولو یا مثال په تور د ازغرشي مبارک به یو خبره بل وکم هغه سوشل ورکر دی دنیا خلک ورپسې خبرې کوي زه هغه سره واته کاله وګرځېدم ٹھیک شو تاسو هم ګرځېدل تاسو نږدې ملګری خو زه ورسره واته کاله وګرځېدم زه چې کوم ځایونو ته تللی یم هغه سره نو زه حیرانه شوی یم بالکل سخت دغه چې اصغره ما ورته یو ورځ ومې چې ستا د زړه زور ډېر دی یار دا ته څومره یاره زه داسې ځایونو ته تللی یم چې مونږ که د لاهور نه وتي نو 5 غنټې مونږ مزل کړی دی هغه کلو ته او چې هلته به لاړو نو ما ورته ته څه کوې ویره دلته یو فیملی ده او د هغې کور شروع دی ما ولا کور شروع کړی دی ټیک شو او زه د هغې صرف دغه کومه چې دغه ټیکهدار یا ګلکاران یې لګیا دي که نه د هغه تپوس دپاره به هغه لکه 3-5 غنټې مزل کو نو چې زه به لاړم نو واقعي هلته به کور شروع فیملی به موجود وه واشرومونه برنډې کمرې داسې زه هغه سره تقریبا یو 50 ځایونو ته تللی نو دا لکه دا ما 50 ځایونه کتلي چې اصغرشي ما هغې له کورونه جوړ کړي دي ټیک شو دا نور ډونیشن او دا شیزونه خو پرېږده نو یار کم از کم معاف کړي یو سړی دومره کوي ما ته پته ده زه دا نه وایم چې ګینې اصغرشي ما زما دوست یا د پیسو لالچ زما هغه څه د پیسو لالچ هېڅ هم نشته شکر الحمدلله که زه کار کوم که زه اصغرشي ماله کوم هم ماله هغه خپل پیمنټ راکوي او که زه سینما واله کوم ماله پیمنټ راکوي ماله څه ایکسټرا دغه نه راکوي خو هغه سره زه ګرځېدلې ما کتلي دي چې هغه زه وایم چې یاره په نن وخت کې د اصغرشي ما چې کوم کار کوي که نه یاره زه وایم چې مشکله زه خپله نشم کولی زه په خپله یو فیملی ته هم نشم رسېدی او هغه زه وایم چې د میاشت کې به زه وایم چې 25 ورځې هغه دومره مصروف وي چې زه بس هغه کله په لاهور کله په ملتان کله په نانکانا صاحب کله که ته ووایې پېښور سایډ ته هغه یو طرف ته زه ورسره تللی وم یاره اورمړو ته بیا ما وایي چې د دې د مزلې څنګه کوي د ده خو د زړه زور ډېر دی خو ما ومنله یار نه مې د ده په زړه کې د دې عوامو د کوم چې 4 فیملیز دي د دې په زړه کې د ده په زړه کې د هغې دپاره یو درد شته دوی له ټیک ته په ده باندې خلک اعتبار کوي ډونیشن هم ولره لګي خو دوی لګوي هم په هغه ځای ما ته پته ده خو دغه کس چې کوم انټرویو چې چا کړی زه هغه نه ډسکس کوم انټرویو چې چا کړی هغه خو د خپل دا سوشل میډیا د دنیا کروڑونه خلک دي څوک په سوي څوک په سوي خو دا زموږ د فیلډ چې کوم کس شیر کړی ده که نه په هغه افسوس راځي چې کم از کم تاله دا خبره نه وه پکار زه دا ګڼم چې لکه مطلب د فلم چې څومره شهرت شروع دی کوم څومره با شروع دا دوی خو دغه نه ګڼي چې یاره دا سړی به کامیاب شي د فلم انډسټري کې نوم پیدا کړي دغه څه خطرې دی نه بغض خو ډېر دی زه خو تا ته دا وایم چې زموږ فیلډ کې پښتنو کې نه پښتنو کې چې مونږ کوم مینوال دي کوم لکه کتونکي دي یا نورو شعبو سره تعلق ساتي هغې کې دومره دغه نشته پښتانه ډېر زبردست خلک دی د زړه نه ډېر ښه دي د یو بل هیلپ کوي ډېر لکه مونږ کتلي ډېرو ځایونو کې خو زموږ د فیلډ کې داسې کسان شته چې کیدای شي چې دا ستا د خبرې ټیک وي چې دا د بغض د وجې وي او کیدای شي چې دا وي دا بس په دې فلم کې نور کم آرټسټانو کار کړی دی په دې کې خو شاهد خان مین لیډ رول کوي او اصغرشي ما دی ممتازیب سے په ډېر یو اعلی رول کې ډېر زبردست لکه هغه تاسو پته د خپل سټایل یو خپل دغه بیا تواب سرحدي دی او محمد حسین سواتی پکې یو ګیسټ افیر کې خو لکه ډېر ښه پرفارمنس یې کړی ډېر زبردست پرفارمنس یې کړی ادا چودھری یو نوی جینۍ ده فرست ټایم فلم کوي څنګه چې دیدار ملتانی موږ سره خانه بدوش فرست ټایم کړو داسې ادا چودھری هم دا لومبی فلم دی امید دی چې یاره مینوال به خوښ کړي نیلم ګل پکې سدرانور پکې اټم سانګز کړي دي او د سپورټینګ کاسټ کې پکې نور هم ډېر کسان موجود دي وقار جاني زموږ سوشل ورکر ملګری دی هغه هم پکې یو ښه رول کړی شاهد خان د رول نو سکرپټ ښه دی انشاءالله امید دی پبلیسټي هم ستاسو وړاندې ډېره ښه روانه ده نو بس زه خپلو مینوالو ته یم چې 11 اګست باندې راشي دا فلم یو ځل وګوري بس خیر دی بیا ما خو تاسو ته ووایي چې مثال په کې څه نی نو بیا دې نه راځي ولا
ٹھیک شو ډېره مهرباني قدرمنو دا او د فلم ملنګي هدایتکار شاهد عثمان صاحب چې موږ سره غپ شپ ولګو خبره ترې مو سره وکړي یقینا چې دوی فلم د ریلیز نه مخکې دومره پبلسټي حاصل کړي دومره مطلب شهرت حاصل کړي چې په پوره فلم انډستری کې په دې باندې با شروع دي کاغه پروډوسر دي کاغه ډایرکټر دي کاغه ډایرکټرانو پوری په دې فلم باندې څوک په تنقید کوي څوک اپریشیټ کوي بهرحال تاسو چې 11 اگست باندې فلم وګورئ پته بولوي تاسو په خپل وایي کنه چې نوې کسان فلم انډستری ته راوستل فکر دوی یو ریسک اغستې دي په سولو کریکټر کې په ویلن کریکټر کې یو نوې اکټر اغستې از غرچیما نو تاسو به دا کار وګورئ د عثمان صاحب مهنت به وګورئ چې دوی په څومره مهنت کړي نو ان شاء الله په 11 اگست تاسو راشي دا فلم وګورئ نو تاسو پته ولګي